أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، پتیره یو څلوېښتمه فته کې موږ د سیرة النبي صلی الله علیه وآله وسلم بحث او معلومات تقریبا پای ته ورسول، او اوس غواړم چې د سیرة النبي صلی الله علیه وآله وسلم خلاصه په مختصر ډول سره درته بیان کم. محترم ورونو، د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سیرت مو واورېدی. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سیرت یو داسې موضوع ده چې په کتابو او فتو سره پای ته نشي رسیدلی. څونه چې ما وکولای سوای چې دغه سیرت بیان کم او پر هغه تبصره وکم، هغه می وکړه. خو تر ما وروسته به داسې خلق راسي چې تر دغه هم څو چنده زیاتې فایدې او حکمتونه ځینې راوباسي. لکه تر ما د مخه چې ډېر داسې علما تیر سوي دي چې په دې باره کې ډېر ګټور او فایدمن مضامین بیان کړي دي. حتی اوس هم په موجودو خلقو کې داسې کسان شته چې دغه زما تر بیان ښه او ښایسته ګټور او مفید بیان کولای شي. مګر دا چې زه غواړم چې دغه ټول مبارک سیرت خلاصه په څو جملو کې درته بیان کم، دا ډېر سخت او مشکل کار دی. خو بیا هم زه غواړم چې د ضرورت په لحاظ زما د فکر پر اندازه د ټول سیرت خلاصه او نتیجه چې موږ په خپل ژوند کې ضرورت ورته لرو په 15 مادو یا 15 نقطو کې درته بیان کم، چې دغه 15 ماده د بشریت د اصلاح لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت هغه اساسي نقطې دي. او دغه 15 ماده به زموږ د ټوله بیان شوی بحث خلاصه او نتیجه وي، او خامخا باید د دغه مبارک سیرت څخه د خپل ژوند د کامیابی لپاره یوه خلاصه او نتیجه را وباسو، چې دغه نتیجه ډېره مهمه ده. باید په خپل حافظه کې په ښه ډول سره وساتو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 23 کاله د نبوت او رسالت ژوند کړی دی. موږ دغه ژوند لپاره کم نوم او کم عنوان انتخابولای شو. ممکن دوه نومه ورته کښیږدو. اول د مځکې د اصلاح دپاره رسالت، دوهم پر باطلو او شخصي ګټو د حق کامیاب کېدو قصه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت پر 23 کلنی ژوند ممکن دغه دوه نومه کښیږدي: د مځکې د اصلاح دپاره رسالت، یا پر باطل او شخصي ګټو د حق د کامیاب کېدو قصه. متوجه اوسه، زه او ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت نه یو او نه غواړو چې د هغه پر لار ولاړ سو، بلکې هم یې امت یو او هم غواړو چې متابعت یې وکړو. نو باید زما او ستا ژوند هم دغه دوه عنوانه ولري. زه او ته هم باید په خپل ژوند کې دغه هدف او مقصد لپاره کوشش وکړو، یا د مځکې د اصلاح لپاره، یا پر باطل او شخصي ګټو د حق د کامیاب کېدو لپاره. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسالت د ټول بشر لپاره دی،
او د علیه الصلاة والسلام ژوند یو انساني تجربه ده. ما او تا ته د کامیابی لار راوښول. تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت ژوند په څونه ضعف او تنهایی سره شروع شو او په څونه کامیابی سره پای ته ورسېدی. دا ټوله د بشر په کوشش سره و او ته هم بشر یې. ته به وایې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې وحی وي او زما په ژوند کې وحی نشته. خو زه وایم وحی تخطیط او عملی کول نه دي. تخطیط یعنی د پلان او نقشې جوړول. وحی فقط یو قانون دی چې نازل دی او هغه قانون نن ورځ ما او تا ته پروت او موجود دی چې هغه قرآن مجید دی. د ټولو مسلمانانو حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قانون قرآن مجید دی. ته به وایې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې معجزې پرتې وي. خو زه وایم چې معجزې و احداثو ته تغییر نسی ورکولای. معجزې فقط روحي معنویات لوړوي، مګر هغه شی چې په احداثو کې تغییر راولي هغه تخطیط او جدي عمل دی. او دا یو داسې ثابته تجربه ده چې د قیامت تر ورځې د قبلېدو قابله ده چې پلان او عمل په احداثو او واقعاتو کې تغییر راولي. لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اوس نو ویلای سم ترڅو چې زموږ په ژوند کې دغه 15 ماده چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم خلاصه او نتیجه ده نسی پیدا، موږ په خپل ژوند کې تمدن، نهضت او ترقی نسو راوستلای. هغه 15 ماده چې شي دي زه به په تفصیل سره درته بیان کوم او ته ښه متوجه اوسه. اول، فعال او مناسب پلان او تخطیط. پلان او تخطیط یعنی د یو شي لپاره صحیح نقشه جوړول او بیا د هغه نقشې جدي عملي کول. نو کته اوس د دوهم وار د پاره سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم ووایه یا واوره، ته به ووینې چې هلته څنګه پلان او نقشه جوړېده او هغه بیا څنګه عملي کېده. نو پلان او تخطیط د نهضت او ترقی مقصد ته د رسیدلو او کامیابی د مهمو شرطو څخه دي. بلا پلان او تخطیط هیڅ کله نهضت او ترقی په وجود نشي راتلای. محترم ورونو، زموږ او ستاسو څخه هر یو په خپل ژوند او د خپل مسؤلیت پر اندازه باید خامخا پلان او نقشه ولري او دا یې باید عقیده وي چې زه دغه پلان او تخطیط د عملي کولو مسؤل یم. یو وزیر باید دا عقیده ولري چې پس له 10 کلو زه دغه وزارت مسؤل یم او زما څخه پوښتنه کیږي چې ما په دغه 10 کلو کې د خپل وزارت په متعلق ملک او وطن ته څه ترقی ورکړې ده. یو والی د خپل ولایت مسؤل دی، یو تاجر د خپل تجارت خانه مسؤل دی، یو باغوان د خپل باغ او زراعت مسؤل دی، د یوې فابریکې خاوند د خپل فابریکې مسؤل دی، یو مسلمان د اسلامي رسالت مسؤل دی. نو هر سړی باید د کار په شروع کې یو صحیح نقشه او پلان ولري، ځکه بل پلان او تخطیط نهضت او ترقی په وجود نشي راتلای. او بیا د هغه پلان د پاره صحیح او جدي کار او عمل وکړي. یوازې د خپل په خبرو یې سر نسر ورځي. دوهمه ماده، صبر او قرباني. د ترقی د پاره بده قرباني د ویني او روح تر حد پورې وي. سمیه رضی الله تعالی عنها دې په یاد، حمزه رضی الله تعالی عنہ دې په یاد دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک مخ څخه دې د وینو بهیدل په یاد دي. ترقی او نهضت
بې له وینو نسته. هر هغه څوک چې د روح او وینو و قربانۍ ته آمادګي نه لري هغه دې په کور کې کښېني، د ترقۍ او کامیابۍ نوم دې نه یادوي. درېیمه ماده چې موږ یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سیرت څخه را ایستلی سو تدریب او تعلیم دی. ستاسې په یاد دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ارقم ابن ابي الارقم رضی الله تعالی عنه په کور کې خپل اصحابو ته فکری، روحانی، اخلاقی، سیاسی، ایمانی تدریب او تعلیم ورکاوه، او د هغه ځای څخه دغه عالی او متمیز جیل راووتی چې دنیا یې په نور ډکه کړه. که نن ورځ موږ خپل ځوانانو ته فکری، سیاسی، روحي، ایمانی، اخلاقی تعلیم ورنکو د نهضت او ترقی امید هیڅ کله مه کوئ. ای ځوانانو، که څوک تاسو ته ایمانی او اخلاقی تعلیم نه درکوي تاسو په خپله په تعلیم پسې سئ، ځکه تعلیم د ترقی لار ده. لهو او لعب، عبث ژوند پرېږدئ. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ژوند او سیرت څخه څلورمه نقطه د مخالفینو سره په ښه نیت او پراخه زړه ژوند کول دي. ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مدینې منورې و مختلفو طوائفو ته چې د مختلفو دیانتو تابع وه یو قانون جوړ کړي. ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مځکې و پاچاهانو ته لیکونه لیږل. ستاسې په یاد دي چې د حدیبیې صلح یې ولیکل. دا ټوله د مخالفینو سره ژوند کول و. خو دا معنا نه لري چې زه به تر خپل حق تیریږم. هو، د مخالفینو سره ژوند کوم، خو خپل حق هم حتما غواړم او په خپل دین سره عزیز او محترم یم. ای هغه مسلمانانو چې په غرب کې اوسېږئ هلته اوسېږئ، مګر دا هم په یاد ولرئ چې په خپل دین سره ونه شرمېږئ. پام کوه چې هغه عزت چې تاسې په خپل دین سره لرئ د لاسه ور نه کړئ. په خپل دین معززه اوسئ، په خپل دین سره فخر کوئ او خپل لاسونه په خپل حق پورې ټینګ ونیسئ. تا ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم که په زور و که په رضا خپل حق خامخا اخیستی و قریشو ته ویل ما او خلق سره پرېږدئ. د دعوت د کار څخه یې په هیڅ طریقه سره لاس نه اخیستی، مګر په حلف الفضول کې هم ورسره داخل وو. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ژوند څخه پنځمه ماده اصل په اسلام کې صلح ده، نه جنگ. جنگ هغه وخت مابین ته راتلای سي چې مسلمانان ورته مجبور سي، مثلا غدر او خیانت ورسره وسي، یا د رسالت د رسولو څخه چې دعوت، امر بالمعروف او نهي عن المنکر دي منع کړه سي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم به همیشه ویل ما او خلق سره پرېږدئ. ورونو، ستاسې د بدر، احد، خندق غزاوې په یاد دي؟ د ټولو سبب دا و چې قریشو مسلمانان و تبلیغ او دعوت ته نه پرېښول. خو چې بیا قریشو په حدیبیه کې صلح وغوښته، صلح ورسره وسوه. د خیبر جنگ هم د صلح دپاره و. نو اصل په اسلام کې صلح او امان دي، نه د وینو د تویولو شوق. که د مکې مکرمې په فتح کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وینو بهولو اراده وای، د وینو ولې به بهولي وای، او دا کار یې ونه کړ ځکه صلح او امان یې غوښته. شپږمه ماده د وطندارۍ فکر. موږ ټوله که ازبک یو که تاجک، که پښتون یو که هزاره، د یو وطن اوسېدونکي یو. ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مدینه منوره کې څنګه قانون جوړ کړي
او دا یو کوشش وو چې موږ ټول په یو وطن کې د وطندارانو په صفت سره واوسېږو، که څه هم په دین او دیانت کې فرق او اختلاف سره لرو، که څه هم نن ورځ په موږ کې سنی او شیعه موجود وي، خو د وطندارۍ فکر باید د دماغ څخه ونه باسو. ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې د مکې مکرمې مسلمانان په هغه جنگ کې ګډون وکړي چې د مکې مکرمې د کفارو پر ضد کېدی. دا ولې؟ ځکه دوی په مکه مکرمه کې مواطنین و او دا نه و صحیح چې دوی د خپلې هغه ټولنې پر ضد وجنګیږي یا ودرېږي چې دوی هلته اوسېږي. په دغه مقصد پوه سواست. اومه ماده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې د مسلمانو ښځو طبقه سیاسي، اجتماعي، اسري، فعاله قوه بلل کېده. خو نن ورځ د ځینو مسلمانانو د طرفه د ښځو پر طبقه بدبختانه ډیر ظلم کیږي او متاسفانه دغه ظلم هم د اسلام په نامه پر کیږي، حال دا چې اسلام د دغه ظلم څخه بری او بیزاره دی. ترڅو چې د ښځو د طبقې څخه دغه ظلم پورته نسی، په علم او پوهه مصلحه نسی، نهضت او ترقی ته لار نسته. ښځه د نوي نسل مربي ده. مربي باید پوه او د علم خاوند وي. د استاد او مربي سره ظلم کول پستی او نامردی ده. خو هو ښځې مو هم باید د الله او رسول الله د اوامرو تابع وي. د اسلامي رسالت بیرغ یې په لاس کې وي. هر هغه ښځه چې په اسلامي محیط کې د اسلام تر قانون د باندې غربي رواجونه غواړي، هغه د کفارو د لاس شیطانی آله ده. اتمه ماده فن او ثقافت. فن او ثقافت د نهضت او ترقی د بیرغو څخه یو بیرغ دی. ورونو، که تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سیرت یو دقیق نظر واچوي، وبوینئ چې ټول عالم و دغه مبارک سیرت ته اړ او محتاج دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څخه زده کړه د هر زمانه او هر ځای ضرورت دی. دغه سیرت یوازې په هغه وخت او زمانه پورې تعلق نه درلودي، بلکې د هر وخت او هر ځای د واقعاتو او حادثاتو د پاره درس ځینې اخیستل کېدلی شي. نو فن او ثقافت هغه شی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحابو د معنویاتو د لوړولو لپاره استعمالاوه. ستاسې په یاد دي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته داخلېدی، انجونو او کوچنیانو ترانې نه ویلې. د مسجد قباء او مسجد نبوي د جوړولو په وخت کې شعرونه ویل کېده. د خندق د کیندلو په وخت کې اصحاب کرامو اشعار ویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خطیب او شاعر درلودي. نو د نهضت او ترقی د پاره فن او ثقافت مهم دي. نهمه ماده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیاست د خلقو جمع کول، یو ځای کول او متفق کول و، نه د خلقو پاشل او متفرق کېدل. خو بدبختانه موږ اوس خلق د مذهب پر اساس سره پاشو، د فقهي اختلافاتو پر اساس سره ویشو، د ژبې او منطقې پر اساس سره جلا کوو. نو ځکه امت مو ټوک ټوک او پاشلی دی. مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منهج او طریقه تجمیع و نه تفریق، یو ځای کول و نه پاشل. نو هر څونه چې مو په وسه پوره وي خلق سره متفق کوي. تاسو په ټول سیرت کې وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه خلق سره متفق کول. لسمه ماده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دینی خطاب. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر وخت سره مناسب
دینی بیانیه ایرادولې. کم وخت چې د مسلمانانو په مابین کې ورورګلوي او محبت ته ضرورت وو، هلته د اخوت آیاتونه او احادیث نازلېده. د جهاد په وخت کې د جهاد آیاتونه او احادیث ویل کېده، او بیا چې به جهاد نه وو، نه د جهاد آیاتونه و او نه احادیث. نو زموږ په ټولنه کې باید دینی خطاب د هغه حالاتو سره موافق او مناسب وي چې موږ ژوند پکښې کوو. د منبرو وعظونه او نصیحتونه مو باید داسې نه وي لکه 100 کاله د مخه چې وه. باید د وعظ او دینی لارښوونو طریقه مو د اوسني وخت او هغه حالاتو سره موافقه وي چې موږ ژوند پکښې کوو او ضرورت ورته لرو. نو نهضت او ترقی بې له دې څخه نشته چې دینی خطاب مو د وخت د حالاتو سره موافق نه وي او نوې مرحلې ته مو ورداخل نه کړي. 11مه ماده 5 اساسي اخلاق دي چې موږ په ټوله سیرت کې ولیده. د نهضت او ترقی د پاره هغه اخلاق باید په خپل ځان او خپل ژوند کې پیدا کړو. هغه اخلاق څه شو؟ اول، صدق یا رښتیا ویل، په ټولو کارو کې باید صادق و اوسو. دوهم، امانت، په هر کار کې باید امانتکار یو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لقب صادق الامین و. دریم، وفا، تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټول ژوند کې وفا ملګری و. څلورم، اتقان، یعنی هر کار په صحیح ډول سره کول او پای ته رسول. تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول تخطیط او عمل په 100 کې 100 صحیح او پر ځای و. پنځم، عمل یا امید، دغه خوی هم باید حتما په موږ کې موجود وي. د خپل صحیح عمل د نتیجې څخه باید نا امید نسو. تاسو ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه او څه ډول د خپل اصحاب معنویات په دغه خوی سره ورلوړول. هیڅ وخت نه نا امید کېده. اوس هم په ځوانانو کې هغه څوک ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حبیب دی چې نه نا امید کیږي، او نور خلق هم نه نا امید کوي. او هغه څوک کښته او ناکام دي چې وایي پرېږده یې فایده نه کوي. نا امیدي په خلقو کې مه پیدا کوي. امید د کامیابی لار ده. 12مه ماده د ملت او رعیت د رای او نظر احترام، د خلقو د رای قبلول، خلق په آزاد سره خبرو ته پریښول. دا هغه منهج او طریقه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ژوند کې عملي کول. تاسو نه ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بدر کې د یو سړي د رای په سبب خپل نقشې ته تغییر ورکړ. د خندق په غزا کې د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په رای سره په جنگ کې یو نوې طریقه اختیار کړه. د خیبر په غزا کې حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل یا رسول الله دغه ځای د اړولو د پاره مناسب نه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل حاضر یا حباب، او هغه ځای ته تغییر ورکړي ځکه د هغه خبره صحیح و. نو د ملت او خلقو د فکر او نظر احترام کول او د هغو خبرو ته غوږ نیول په خلقو کې نږدېوالی راولي. او کچيري قائد یا حکومت یا د حکومت رئیس دا فکر کوي چې موږ قوي یو ځکه خلق او د خلق رای زموږ سره دي، د معارضه یا منافس یا په اوسنی اصطلاح د حزب اختلاف په مخ کې درېدلای سو، دلته نو نهضت او ترقی په وجود نشي راتلای. نهضت او ترقی بل احترام څخه د خلق د رای نشي راتلای. که د خلق رای او نظر واوریدل سي په هغو کې دغه حس پیدا کیږي چې موږ دغه وطن یو او زموږ رای قابل د اعتبار ده. او بل دې څخه چې د خلقو یا ملت ورای ته اعتبار ور نکړل سي، که موږ هر څونه د ترقی ناره هم ووهو فائدہ نه لري.
14 ماده په خبرو او بیان کې د خلق او ملت حریت او ازادي. ورونو بخښنه غواړم چې زه په پوره صراحت سره دغه خبرې کوم او هم یې باید خامخا وکم، ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت دی او دا یو لوی امانت دی. څوک د زما څخه په واضحه او صریحه خبرو نه خفه کیږي، ځکه زه نسم کولای چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په بیانولو کې د بل چا مراعات وکم او دغه حق خبري په دې سبب سره کوم چې د قیامت په ورځ د خپل رب جل جلاله په حضور کې دغه حق ویلو سره ودرېږم او ورته وایم یا رب ما و خلق ته حق وویل، هغه چې پر ما و د هغه تبلیغ مې وکړي. ورونو ترڅو چې و خلق ته په خبرو او بیان کې پوره حریت او ازادي ور نکړسي، دغه د عنف او شدت کار نور هم زیاتیږي. ځکه که د ملت د افرادو څخه یو څوک و نه کولای شي چې د خپل وطن په باره کې وژغېږي، د خبرې او نظریات سانسور سي، د هغه د خپل وطن څخه ښه نه راځي، حتی دا احساس هم نه کوي چې زه د دغه وطن د افرادو څخه یو فرد یم. 14 ماده د نهضت او ترقۍ دپاره یو داسې قائد ته ضرورت شته چې خلق د هغه پر شاوخوا راوګرځي او راټول سي. تا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې ولیده چې خلقو څونه شدید محبت او څونه ټینګ ارتباط ورسره درلودي. حتی غربیان په تعجب کې دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیاستدان که عسکري قومندان وو، رهبر که قائد وو، حاکم که نبی وو، خو موږ وایو هغه دغه ټوله وو. هغه د مځکې د اصلاح د رسالت خاوند وو. نن ورځ هم موږ و دغسې مؤمن قائد ته ضرورت لرو چې خلق پر راټول سي او محبت ورسره ولري، د خلقو غمخور وي او په ایمان و نه شرمېږي. یوازې په مناسباتو کې د ایمان خبرې نه کوي، بلکې په هر لحظه او هر کار کې د ایمان حس او احساس پکښې موجود وي. نهضت او ترقی بې له دغسې قاعده په وجود نسي راتلی. 15 او اخیره ماده ایمان د کامیابی سبب دی. که ایمان نه وای صحابه کرام ولی خندق کندي، که ایمان نه وای ولی په خندق کې قرباني ورکولې، که ایمان نه وای ولی په احد کې ځانونه و مرګ ته سپارل، که ایمان نه وای ولی د حدیبیه صلح قبلول، که ایمان نه وای سمیه رضی الله تعالی عنها ولی وجل کېده، که ایمان نه وای داسې نور ډېر کارونه دي چې نه به کېدلی. ورونو هر هغه څوک چې په اسلامي ملکو کې نهضت او ترقی غواړي او دا یې عقیده وي چې دین او ایمان خپل ځان ته جلا ځای لري، په دنیوي امورو کې د دین او ایمان خبرې پرېږده. هغه څوک د دغه منطقو د افرادو یا د خپل ملت په حقیقت نه پوهیږي. د اسلامي ملکو افراد یا امت مسلمه بې له یوې ژبې په بل څه نه پوهیږي چې هغه د دین او ایمان ژبه ده. هغه مهم شی چې د اسلامي ملکو د افرادو که نر دي که ښځې، که لویان دي که کوچنیان، په وجدان او ضمیر کې شخ او پروت دی، د هغه نوم ایمان دی. که ته غواړې چې ترقي راولې او ملت ته په خطاب کې ووایې موږ مو د دین سره کار نه لرو، هر یو او د دین سره پوهیږي، خو د وطن د ترقی د پاره کار وکړي، دا د خولې خبرې دي، هیڅ مثبت تاثیر نه لري، ځکه د دغه کار د پاره کم عقیدوي او وجداني باعث او ورکشونکی نشته. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.